دغه ویډیو چې تاسو ګورئ چې ما لاندې ستاسو لپاره پلی کړې ده، له دې نه داسې معلومیږي چې دغه سختوب، دغه بې پروایي، دغه بې احتیاطي دا زموږ او ستاسو په وجود کې، خصوصا د پښتنو په وجود کې، په وینه کې یوه ګډه مسله ده. موږ نه یوازې دغه ویډیو چې تاسو یې ګورئ، بلکې په ژوند کې یا په سوشل میډیا کې به تاسو ډېری داسې پیښې لیدلې وي، داسې ویډیوګانې به لیدلې وي چې هغه لاس په لاس کېږي چې یو څوک په لوی لاس خپل ځان ته یو غټ مشکل جوړوي، یو ډېر دروند مشکل ځان ته جوړوي، حتی ځان د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا یو بې عقلتوب دی. دا کارونه نه ښایي د یو چا سره چې باید په خپل ځان ته یو لوی مشکل جوړ کړي. دا وګورئ، د دې ځوان به هم په خپل لاس یا په خپله خوښه به ووایو د خپل ځان لپاره څومره یو غټ مشکل جوړ کړی دی. دا به اوس په هسپتال کې پروت وي او کورنۍ به د نورو لپاره یا د نورو نه قرضې اخلي، په ده به یې مصرفوي. او که چېرې خدای مکړه خپل ژوند یې له لاسه ورکړي، نو کورنۍ به یې د ویر او د غم په ټغر کې نیولي. هدف دا دی چې موږ او تاسې باید د ژوند په چارو کې احساساتي نه شو، د عقل نه کار واخلو، بې عقلتوب ونه کړو. که وکړو احساساتي خبرې مو وکړې، احساساتي عمل مو وکړل، د عقل او فکر نه مو ګټه ونه اخیسته، خدای مکړه پایله به یې بیا بده وي. لکه په همدې ویډیو کې چې تاسې زه د ویډیو تاسې یو ځل بیا پلی کوم، تاسې یې وګورئ. Sabe, bacana,